د القمر مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 450مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 55 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم درونکی دی اقتربت الساعة وانشق القمر د قیامت ساعت را نږدې شو او سپوږمۍ وچاودله دوه ټوټې شوه وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر خو دغه خلکو حال دا دی چې که هر نښانه وویني مخاړوي او وایي دا خو روانې کوډې دي وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر دوی هغه یعنی پیغمبر ته هم د دروغ نسبت وکړ او د خپل نفسي غوښتنو پیروي وکړه هر معامله په پای کې یو عاقبت ته رسیدونکې ده ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر دغه خلکو ته د بخوانیو قومونو هغه حالات مخې ته راغلي دي چې په هغو کې له سرغړاوي نه د رامنه کېدو لپاره د عبرت پوره درس دی او داسې حکمت چې د نصیحت هدف په بشپړه درجه ترسره کوي خو پر دوی باندې ویرونې اغېزه نه کوي فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر نو ای پیغمبره لدوینه مخ واړوه په کومه ورځ چې بلونکی دی سخت ناوړه شي خواته بلنه ورکړي خلق به له ټیټو هیبت وهلو سترګو سره له خپلو قبرونو نه په داسې شان راوځي چې ګواکې خوار شوي ملخان دي مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير د بلونکي خواته به منډې وهونکي وي او همغه منکران چې په دنیا کې ترې انکار کوو په هغه وخت کې به ووایي چې دا ورځ خو ډیره سخته ده كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر لدوینه مخکې د نوح قوم خپل پیغمبر ته د دروغو نسبت کړی دی هغوی زموږ بنده دروغجن وګاڼه وی ویل چې دی لیونی دی او هغه ته په ناوړه توګه تور برېښو شو فدعا ربه أني مغلوب فانتصر په پای کې هغه خپل پروردګار ته غږ وکړ چې زه مغلوب شوم اوس ته له دوی نه غچ واخله ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر حالانو مون په ډیر راتوی شوي ورخ سره د آسمان دروازې پرانستلې او ځمکه مو څیرې کړه په چینو مو تبدیله کړه او دا ټولې اوبه د هغه کار تر سره کولو لپاره سره یو ځای شوي چې په تقدیر کې لیکل شوي وو وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر او مونږ نوح د پلنو تختو او پر پړو میخونو لرونکې یوې بیړۍ باندې سپور کړ چې زموږ تر نظر لاندې چلیدله دا و د هغه چا په خاطر بدله چې د هغه بې قدري شوې وه ولقد تركناها آية فهل من مدكر هغه بیړۍ موږ د عبرت د یوې نښانې په توګه پرېښودله نو آیا څوک شته نصیحت منونکی فكيف كان عذابي ونذر وګورئ څنګه و زما عذاب او څنګه و زما د ویرونې پای ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر مونږ دا قرآن د نصیحت لپاره آسانه وسیله ګرځولې ده نو آیا شته څوک نصیحت منونکی كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر
عادیانو هم د حق پیغام ته د دروغ نسبت وکړ نو وګورئ چې څنګه و زما عذاب او څنګه و زما د ویرولو عاقبت. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. موږ د دوامدار شومتوب لرونکي او ورځ کې سخت طوفاني باد پر هغو ولېږي چې خلک یې پورته کول په داسې شانې غورځول لکه چې هغوی له بیخه راویستل شوي د خرماو ونې ډډونه وي. وګورئ چې څنګه و زما عذاب او څنګه و زما د ویرونې پای. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. موږ دغه قرآن د نصیحت لپاره آسانه وسیله ګرځولې ده نو آیا شته څوک نصیحت منونکی؟ كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. سمودیانو هم د حق پیغام راوړونکي تنبیهات دروغجن کړل او وی ویل یوازې یو سړی چې له همدا موږ څخه دی آیا موږ اوس په هغه پسې ولاړ شو؟ که موږ د دې پیروي ومنو نو د دې معنا به دا وي چې موږ ګمراه شوي یو او موږ پوهه له لاسه ورکړې ده. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. زموږ په منځ کې فقط همدا یو سړی و چې پر هغه باندې د خدای وحی نازله کړای شوه؟ نه بلکې دی بې حده دروغجن خودپسند او په خپل ځان مین تېروتلی دی. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. موږ خپل پیغمبر ته وویل سبا دوی ته معلومیږي چې څوک ډېر دروغجن او په خپل ځان غاور او تېروتلی دي. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. موږ د دوی لپاره د فتنې په توګه وښلیږو اوس ته ای صالح په صبر سره ګوره چې د دوی څه عاقبت کیږي. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. او دوی ته خبر ورکړه چې اوبه به د دوی او د اوښې ترمنځ ویشلې وي او هر یو به د خپل وار په ورځ اوبو ته راځي. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. په پای کې هغوی خپل سړي ته غږ وکړ او هغه دغه کار پر غاړه واخیست او اوښه یې ووژله. فكيف كان عذابي ونذر. نو وګوره چې څنګه و زما عذاب او څنګه و زما د ویرونې عاقبت. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. من پر هغه باندې فقط یو چیغه راوستل او هغوی لکه د وچو او پامال شو وخو غوندې مات شول. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من دغه قرآن د نصیحت لپاره آسانه وسیله ګرځولې ده نو شته څوک نصیحت منونکی؟ كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. د لوط قوم هم ویرونکي تکذیب کړل او موږ پر هغه باندې تیږي ورونکي باد ولېږه. یوازې د لوط کورنۍ له هغه نه خوندي پاتې شوه. موږ په خپل فضل سره د شپې په وروستۍ سهار ته نږدې برخه کې هغوی وژغورل. دغه مکافات موږ هر هغه چاته ورکوو چې شکر ویستونکی وي. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. لوط د خپل قوم خلق زمونږ له نیونې یعنی مؤاخذې څخه وویرول خو هغوی زمونږ ټولو اختارونو ته د شک په نظر وکتل په خبرو یې تیر کړل. ولقد راودوه
فضلوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. بیا دوی د خپل میلمنو له ساتنې څخه د هغه د منع کولو هڅه وکړه. په پای کې موږ د دوی سترګې وړاندې کړې چې وڅکي اوس زما عذاب او زما د اخطارونو خوند. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. په سهار سبا کې وکلک عذاب هغوی ونیول. فذوقوا عذابي ونذر. وڅکي اوس زما د عذاب او زما د اخطارونو خوند. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. موږ دغه قرآن د نصیحت لپاره آسانه وسیله ګرځولې ده، نو آیا شته څوک نصیحت منونکی؟ ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. او فرعونانو ته هم اخطارونه راغلي وو، خو هغوی زموږ ټولې نښانې دروغ وګڼلې. په پای کې موږ هغوی داسې ونیول، یعنې مؤاخذه کړل لکه د یو مقتدر برلاسي د نیونې په څیر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. ستاسې یعنې قریشو کافران له هغو خلکو نه بهتره دي؟ آیا په آسماني کتابونو کې ستاسې لپاره څه خلاصون یعنې براءت لیکل شوی دی؟ أم يقولون نحن جميع منتصر. یا دوی دا وایي چې موږ یوه محکمه ډله یو، خپل ځانونه به وژغورو. سيهزم الجمع ويولون الدبر. ډېر ژر به دغې ډلې ته ماته ورکړی شي او دوی ټول به شا اړوونکي تښتېدونکي ولیدل شي. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر. بلکې د دوی د فیصلې لپاره د اصلي وعدې نیټه خو قیامت دی او هغه لوی آفت او ډیر سخت ساعت دی. دغه مجرمان په حقیقت کې په غلط فهمۍ کې اخته دي او له عقله بیګانه شوي دي. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. په کومه ورځ چې دوی پړه مخې په اور کې وغورځول شي، په هغه ورځ به دوی ته وویل شي چې اوس وڅکئ د دوزخ د تاو خوند. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. مونږ هر څه له یو تقدیر یعنی اندازې سره پیدا کړی دي او زمونږ حکم فقط یو حکم وی او هغه د سترګې پر پیدلو عملی کیږي. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. مونږ ته اسې غوندې ډیر داسې هلاک کړي دي، نو شته څوک نصیحت منونکی؟ وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر. دوی چې څه کړي دي هغه ټول په دفترونو کې درج دي او هر وړه غټه خبره لیکل شوې موجوده ده. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لنا فرمانی نه ډډه کوونکي متقیان به په باوري توګه په باغونو او یالو کې وي د رښتیاني عزت ځای د ډیر مقتدر خدای په وړاندې.